د لغمان مرستیال او سرپرست والي د پنځه ګونو ولسوالیو ولسوالانو ته له کرونا ویروس سره د لا ښې مبارزې د غصب مخنیوي او د حکومتوالۍ په پیاوړتیا کې د جدي هڅو سپارښتنې وکړې. د لغمان ولایت مرستیال او سرپرست والي الحاج شهزاده مظلوم نن د دوشنبې په ورځ د غویي په 29مه نیټه د دې ولایت د پنځه ګونو ولسوالیو ولسوالانو سره ناسته وکړه. په پیل کې د هرې ولسوالۍ ولسوال د کرونا ویروس سره د مبارزې تدابیرو عامه پوهاوي او په نورو برخو کې د ترسره کړو چارو ګزارشونه شریک کړل. دوی دغه راز په ولسوالیو کې د امنیتي انکشافي ټولنیزو او په نورو اړونده برخو کې د ترسره کړو کارونو معلومات وړاندیزونه او پیشنهادات په خپل وار سره وړاندې کړل. د لغمان ولایت مرستیال او سرپرست والي الحاج شهزاده مظلوم د دې ولایت ټولو ولسوالانو ته د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې د لا زیاتو هڅو ټینګار سربیره په ولسوالیو کې د دوی شتون حتمي وګاڼه ترڅو کارونه په ښه ډول مخته تللي اوسي. نوموړي د امنیت، سولې، د غصب مخنیوي، د حکومتوالۍ پیاوړتیا او په نورو برخو کې هم ولسوالانو ته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې.